د تیر شوی بیان صحیحه د وخت د کموت توجه نه هغه فاتح شوی و او زمونږ او تاسو موضوع چې و نو هغه د شل رکعاتو تراویح مبارک و. نو ان شاء الله العزیز په نن بیان کې بتا سوتا سبازي حوالجات د فقهای کرام رضوان الله علیهم اجمعین اغا پیش کوم خو تاسو په شوق او ذوق باندې واورئ. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة سوى الوتر. دا حدیث شدینو دا ابن ابي شيبه په مصنف کې راوړی دی او طبراني په معجم الاوسط کې او بهقي په سنن کبرا کې دا حدیث ذکر کړی دی. عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې په رمضان شریف کې با نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د وتر علاوه شل رکعات تراویح ادا کولی. دغشان صاحب بن یزید هغه مبارک فرمایي كنا ننصرف من القيام على عهد عمر رضي الله تعالى عنه وقد دنا فروع الفجر وكان القيام على عهد عمر رضي الله تعالى عنه 23 ركعة. رواه عبد الرزاق في المصنف وابن حزم في الأحكام. حضرت صاحب بن یزید رضی الله تعالی عنہ فرمای چې مونږ بعد تراوونه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې راګرځېدو سحر ته نږدې وخت کې او مونږ با بشمول وتر درې رکعات کول سمانا یعنی شل رکعات به تراویح کولې او درې رکعات به مونږ وتر کول. دا صاحب بن یزید مبارک فرمای. دغشان عن ابي الحسناء ان علي بن طالب رضي الله تعالى عنه امر رجلا ان يصلي بالناس 5 تراويحات 20 ركعه. حضرت ابو حسناء روایت ته مبارک فرمایي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ رمضان شریف کې یو شخص تا 15 تراویحاتو کې د شل رکعات تراویح ادا کول حکم فرمایلو او دا حدیث شریانو په سنن کبرا کې او التمهید لابن عبد البر او سبل السلام للصناعي دا روایت کړي او به فرمایي چې ان علی رضی الله تعالی عنہ کان یؤم ب20 رکعه ويوتر ب30. ويقینا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک چې د رمضان شریف په میاشت کې به خلق تشد رکعات تراویح ادا کولې او د رکعات ورته وتر ادا کول. يحيى بن سعيد اغه مبارک فرمای ان عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ امر رجلا يصلي بهم 20 ركعه. حضرت يحيى بن سعيد فرمای چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو شخص عالم ته حکم فرمایلو چې خلق ته شل رکعات تراویح ادا کړي. دغشان نافع بن عمر اغه روایت ته فرمایي وی کان ابن ابي ملائکه صلی بنا فی رمضان 20 رکعه. حضرت نافع بن عمر فرمایي چې ابن ابي ملائکه رضی الله تعالی عنہ په رمضان میاشت کې منتشد رکعات تراویح ادا کول. دا حدیث شریف مصنف ابن ابي شيبه کې ذکر. عبد العزيز بن نافع فرمایي وی کان ابي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة 20 ركعة ويوتر ب30. مصنف ابن ابي شيبه تحفة الاحوزي شرح الترمذي. عبد العزيز بن ربيع فرمایي چې حضرت ابي بن كعب رضی الله تعالی عنہ با مدینه منوره کې خلق ته پر رمضان المبارک کې شل رکعات تراویح ادا کولی او درې رکعات د وتر ادا کول. دغشان حارث اغه مبارک روایت دیک انه کان یقوم الناس في رمضان بالليل ب20 ركعه ويوتر ب30 ويقنط قبل الركوع. حضرت حارث رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې د رمضان مبارک کې خلق تشد رکعات تراویح ورکولي او درې رکعات د ورته وتر ادا کول. دغشان حسن ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جمع الناس على ابي بن كعب في قيام رمضان فكان يصلي بهم 20 ركعه. وحضرت حسن بصری رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د رمضان شریف کې به خلق ته شل رکعات تراویح ادا کول.
دغرنگی عن عطاء قال ادركت الناس وهم يصلون 23 ركعه بالوتر. حضرت عطاء رحمت الله علیہ فرمای چې ما ډیر خلق مندل دي چې هغه په رمضان شریف کې د وتر په شمول کې 3 رکعات ادا کول. دغرنگی سعيد بن عبيد أن علي بن ربيعة كان يصلي بهم في رمضان 5 تراويحات ويوتر ب3 مسند بن ابي شيبه. ده سعيد بن عبيد نمروي دي چې حضرت علي بن ربيعة رضي الله تعالى عنه مبارک په رمضان شریف کې مونږ 5 تراويحات کې 6 رکعات ادا کول. او دا حدیث کوم دین مسند ابن ابي شيبه دا روایت کړی. ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مبارک روایت فرمایا عن حماد عن ابراہیم ان الناس كانوا يصلون 5 تراويحات في رمضان. و حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مبارک د خپل استاد حماد نا حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ روایت کوي کہ تمام صحابہ کرام او تابعین او تبع تابعین با پر رمضان شریف کی 5 تراویحات کے 6 رکعات ادا کول. اوس بتاسو هغه کتابونه آیا ساتي په کومو کتابونو کې چې د 6 رکعاتو ثبوت ده. اول نمبر ترمذی ابو ثوب، دغرنگی عمدۃ القاری، فتح الملهم، مجموع الفتاوی لعبد الحی اللکنوی، موطأ امام مالک رضی اللہ عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، مرقات شریف او دغرنگی فتاوی قاضی خان، مراقی الفلاح، فتح القدیر، کتاب الاثار، کتاب الاذکار، البحر الرائق، فتاوی شامی، دغرنگی حاشیه شرح الوقایہ لعبد الحی اللکنوی، دغرنگی په مجموع فتاوی لعبد الحی اللکنوی. دیو تمامو کتابونو دا ذکر کړی دی چې تراویح چې دین هغه 6 رکعات دي. تاسو تمام په تیرشي بیان کې دا خبر کړی و چې زمنګ سمر ائمه دي او سمر فقهای کرام او دغرنگی متقدمین علما دي او وی 6 رکعات ادا کوي. کنن زمونږ استادو د سنیانو په ذهن کې دا وهابیان او غیر مقلدین شکوک اچي، نو باید چې موږ د دین پریز وکړو. ولی موږ ځان ته مقلدین وایو، نو کوم انسان چې ځان ته مقلد وایي هغه به خامخا د خپل مجتهد او د خپل فقيه او د خپل امام قول خامخا غواړي. نو تاسو ته ما د امامانو د مجتهدینو او بالخصوص د امام اعظم رضی الله تعالی عنه مبارک هغه اقوال ذکر کړل چې تمام ائمه رضوان الله علیهم اجمعین با 6 رکعات تراویح کولی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ب 6 رکعات کولی، عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ب 6 رکعات کولی، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک ب 6 رکعات کولی. او دا خبر در تمام په 13 جمعه کې کړي و چې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها مبارکی د حجره مخ تبا 2 تکالا د 6 رکعات تراویح کېدلې. د عائشہ مبارکی په دور کې داسې انسان نه دی پاتې دل چې دا خبره کړې وي چې دا 6 رکعات تراویح بدعت او دامه کوي. کچرتا دا 6 رکعات تراویح بدعت وای، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها مبارک به ویلي وي چې دا بدعت او دینه پرهیز وکړي. کتا سو خیال وکړي سلويخ 50 کاله مخ کې با پدې اتو رکعاتو باندې مدومره جنجال نو، نن چې کم جنجال د غیر مقلدینو جوړ کړي دي او زمنګ د نوجوانانو د سنیانو عقیده خراب کړي دي. وجم دادا چې دیو هغه اقوال ذکر کوي کم چې ضعیف وي او دیو ځان ته غیر مقلدین وایي. نو اے سنیانو، اے مسلمانانو سامعین حضراتو، دیو ځان ته غیر مقلدین وایي، نو دیو خود د فقيه او د مجتهد او د امام قول نه مني او من ځان ته مقلدین وایو. نو باید چې موږ د خپل مقلد قول راوړو او د امامانو پس اقتدا وکړو. د مقلد قول خبرم دا وی چې هغه با خامخا یو خبره مني بغیر دلیل نه مني. نو امامانو حضراتو تمام ائمه شکم دي هغه 6 رکعات تراویح وکول. نو کوسه سنی په لړ کې دا شک راځي چې د 8 رکعات دي که 6 رکعات دي. نو تاسو تمام خپل غاړه خپل رقبه آزاد کړل چې ګوره تراویح چې دین هغه ګوره 6 رکعات دي. دا غرنګ روایت پات شغوای عن ابي الخصيب قال كان ناس يدبن غفلتا في رمضان ويصلي 5 تراويحات 20 ركعه، رواه البيهقي اسناده حسن، البخاري
السنن الكبرى للبحيقي. نو حضرت ابو خصي فرمایي چې مونږ ته رمضان کې امامت را کولو حضرت سویب بن غفلا نو 15 تراویحاتو کې به شذ رکعات ادا کول. دغه رنګي شتير بن شکل مبارک فرمایي وکانه من اصحاب علي رضي الله تعالى عنه انه كان يؤمهم في شهر رمضان ب20 ركعه ويوتر ب30 رواه ابن ابي شيبه والبهيقي واللفظ له وقال وفي ذلك قوه اخرجه ابن ابي شيبه المصنف والبهيقي في سنن الكبرى. حضرت شتير شکل نے روایت ته مبارک فرمایي او دا د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د ملګرو نه فرمایي چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ مبارک با رمضان کې شل رکعات تراویح کولې او دې رکعات به وتر کول. ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلا يصلي بالناس 20 ركعة. السنن الكبرى للبهيقي وتحفة الأحوازي للمبارك پوری. ابو عبد الرحمن السلمي روایت دی چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ رمضان کې قاریان راوختل ایو قاری ته حکم فرمایلو چې دیو تا شل رکعات تراویح ادا کړ. نو اس کا چرته دا کار بدعت وي. حضرت علي رضی الله تعالی عنہ مبارک بغیر وی چې شل رکعات تراویح مکوا بلکې اکثر رکعات کوا.